په روژه کې درې مهم وختونه. په سلامونو، نیکو هیلو او احتراماتو مو هرکلی کوم. تاسو ته د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو مبارکي در ووایم. روژې درې مهم وختونه شریکوم چې تاسو باید پوه شئ. په روژه کې درې وختونو ته متوجه اوسئ او کوښښ وکړئ چې په دې وختونو کې ذکر او دعا زیاته وکړئ او باید یوه ګړۍ یې هم ضایع نه شي. لومړی وخت د سهار له لمانځه وروسته وخت دی. دا وخت چې ډېر برکتي او خورا مهم وخت دی په یوه حدیث کې راغلی دی. ترمذي روایت کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د سهار لمونځ په جمع وکړي او بیا کښیني او الله یاد کړي تر څو چې لمر راپورته شي او بیا 2 رکعته لمونځ وکړي، دې سړي د حج او عمرې هومره ثواب ترلاسه کړی دی چې پوره ده. انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نو دا وخت د کال په ټولو میاشتو کې اهمیت لري، خو د روژې په مبارکه میاشت کې باید دې غنیمت ته متوجه اوسو. دوهم وخت د ماښام مخکې وخت. که څه هم ډېر خلک دا وخت د روژه ماتي په تیارولو تیروي، خو اصلا باید دغه وخت په ذکر او دعا تیر کړی شي. لکه په حدیث کې چې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د 3 کسانو دعاګانې قبلیږي چې هغه یو د روژهدار دعا ده، دویم د مظلوم دعا ده او دریم د مسافر دعا ده. نو دغه وخت کې دعا قبلولو لپاره مطلب هم راغلی. د سهار له لمانځه مخکې وخت هم ډېر مهم او له برکته ډک وخت دی. قرآن کریم په دې وخت کې د استغفار یادونه کړې ده.